بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او محترمو دوستانو، دا تیر هفته کې ما تاسو سره یوه لیکنه شیر کړې وه د شلومبو د تیارولو په طریقه کې. د دې عملا دغه در ښیم او کوم شیان چې ورګډېږي مفردات یا مکونات هغه هم درته ښیم او طریقه یې هم درته ښیم او بیا به له خیره سره د دې فایدې هم درته وښیم. په دې کې موږ دغه سپینه کړې اوږه ده، دا تقریبا 1 پاو ده او په دې کې دڼیا ده، پودینه ده، دا تقریبا 2 ګېډۍ دي، وړې ګېډۍ، او ادرک دي او بادرنګ 1 کیلو، ادرک 1 پاو او دا اوږه 1 پاو او دې سره موږ ګډوو. تقریبا دغه زیتون تیل دي، دا به تقریبا 400 ګرام ورسره ګډ کړو. دا سرکه ده، دا به 200 ګرام ورسره ګډ کړو. دغه لیمو ده، د لیمو اوبه دي 1 د چای ګیلاس لږ خالي او دې سره 4 کیلو مستې ګډوو. دا تقریبا تیر هفته کې ما جوړ کړی و، 2 هفتې بسیږي او دغه د واړه کوپ په اندازه باندې که تاسې در واخلئ یا نیمه یا ډک او شلومبې ځینې جوړې کړي، ډېرې خوندورې شلومبې او صحتمنې شلومبې. د دې شلومبو هیڅ جانبي اثرات نشته، هیڅ تکلیف نه لري. فایده یې دا ده چې بدن کې دردونه مردونه ټول ختموي، چونکې په دې کې زیتون دی او اوږه ده. دا د وجع المفاصل یا د بندو د دردو دپاره، د ملا د درد، د اوږې د درد، په بدن کې سر درد دي هغه ختموي او فشار او بلډ پریشر او دا شیان هم کنټرولوي، شوګر هم کنټرولوي. ځکه چې زه په بدن کې ما شوګر ده، نو هغه کوم مخکې چې به کوم زور درلود هغه زور مې کم ده، نسته بالکل شته نه. د ما دغه اوږو به دردونه کول، خاص طور باندې په تېره بیا چې کله به کمپیوټر ته کېناستلم بیا به ډېر زیات درد کاوه او چې له کمپیوټره به ولاړ شوم د شپې په یوه اوږه باندې ویده کېدلی هم نه سوای، چې لږ به ویده شوم ماتې به درد شروع کړو. نو اوس الحمدلله هغه درد ختم ده. دا د بل خو ما هېڅ هم نه دي خوړلي، دوایي مې نه ده خوړلې. تقریبا 1 هفته کېږي دا درد ختم ده، ځکه چې دغه شلومبې مې جوړې کړي دي او دا خورم، ماخستن یې هم خورم، سهار په تاسو خوا لا خورم او له خوراک سره چټني په طور باندې راخم ورسره ګډوم یې. نو تاسې له خیره سره داسې جوړ کړئ. دا اوږه 1 پاو ده، ادرک 1 پاو دي، پودینه 1 غټه ګېډۍ او دڼیا 2 ګېډۍ وړې، د زیتون تیل 400 ګرامه، سرکه 200 ګرامه او لیمو دا تقریبا نیمه کیلو لیمو، دا اوبه ځینې وتلي دي، دا 1 ګیلاس اوبه او دا له 4 کیلو مستو سره ګډومه، په جوسر ماشین کې اچومه او بیا ټول میده کومه، دې چې ټینګه چټني جوړیږي او دغه د چای د ګیلاس په اندازه باندې یا پوره یا نیمه یا تقریبا 2 حصې ډک که دا تاسو در واخلئ ښه ډېر شلومبې ځینې جوړیږي. په دې کې زه مالګه نه ګډوم ځکه چې لیمو او سرکه پکې ده، نو دا کفایت کوي، دا د مالګې ځای نیسي او تقریبا د فشار دپاره هم لیمو فایدهمند ده، راټیټوي اوږه، فشار راټیټوي، زیتون یې راټیټوي. اوږه او زیتون دا تقریبا او ادرک ورسره دا په عین وخت کې شوګر ته هم ډېره فایده ده. نو د ما په بدن کې کوم تکلیف و تقریبا د 2 هفتې راسي هېڅ تکلیف نه لرم، د معدې تکلیف هم نه لرم او د شوګر هم په دغه کوم اثرات چې د شوګر یا کوم زور د انسان هېڅ شی مې نه دي محسوس کړي او شوګر مې تقریبا 160 په دې وختو کې، مخکې به 300 200 به و، اوس 1.5 کله 160. اوس نن دا 2 ورځې مې نه ده کتلی، کېدای شي د دې نه هم کم وي، ځکه چې جسم مې بالکل برابر ده، هېڅ سستي نشته راباندې او هېڅ ځور نه لرم الحمدلله. نو امید ده چې دا شلومبې به تاسو خوښې شي او جوړې به یې کړي. که چېرته داسې وایي چې دا یوه د ما د خرڅلاو نسخه وای او دومره تعریف یا ویډیو مې درته جوړه کړې وای، نو به تاسو ویل چې یاره دا خو د خپل شي د خپل پروډکټ یا د خپل تولید د تسویق لپاره د مارکیټینګ لپاره دومره دغه کوي. خو لیکن په دې کې الحمدلله د ما فایده شوې ده. غواړم چې تاسو هم که داسې وي چې کوم تکلیف لرئ نو دا صحتمنې شلومبې یا روغتیایي شلومبې دا جوړې کړئ، درته کېږدئ، دوام شه. خدای تعالی مو روغ صحت نصیب کړه او دعاګانې مو غواړم، دعا راته کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. زه قدوسي یم له متحده عرب اماراتو.